نو که ډېر غریب شوی چې موږ دله چاندې راټولې کړو دا ګوره د پخوانو د باطل پرستو طریقه را روانه ده پیسې وخوړې ډوډۍ یې ورته وښوه پلانې کاري اوس هم دغه وایي کجوري ورته وښوې پیسې واغستې یو پیر چې وي رفریدین وکړي 15 شراله پرې ورکوي داسې ځای ما ته چې ته وښایي زه ټول اول ورځم زه ټول اول ورځم والله د رسول صلی الله سنت هم کوه او په یو مانځه باندې 15 شراله څه کار ته ضرورت دی 15 مونځونه شو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة دنیا هم راکه الله او آخرت هم راکه دا پروپیګنډې د پخوانه دي هغو ته غلی کښېنوي دا ګډې وډې مه وایه زه په خپل دغه باندې مضبوط یم دې سره به لکه په سړي کې غیرت راوستو بیا ورته دغه ووایي چې دې کسانو ورته ووایي ولید ته یې ویل ولید بن مغیره چې زموږ دا ټولې خبرې غلطې دي یو ته څه ووایه که نه ته څه وې هغه وایي ما لږ پرېږدي زه سوچ کوم الله په قرآن کې څه وایي إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر الله وایي سوچ یې وکړو اندازه یې ولګوله دا د ولید بن مغیره مبارک د ایتونه الله وایي تباه دي چې څنګه اندازه یې ولګوله خبره یې کوله نو داسې یې کوله ثم قتل كيف قدر بیا دې تباهي د ده لپاره ثم نظر بیا خو دې خو وکتو کله سړی سوچ کړي داسې کته ګوري ګوري بیا چې سر اوچت کړي یو ته وګوري بل ته وګوري ثم عبس وبصر الله وایي د مخ رنګ یې بدل شو تندی بلکل تریو شو ځکه چې څه خبره مخې ته نه راشي څه وایي سړي وبارې ثم أدبر واستكبر بیا مخ واړو د حق نه او لویي وکړه الله وایي ځکه ته لږ ساعت مخکې ګوره ما ته اوس ته وایي که دی به خپله وایي دا خبرې به زورورې کېږي خو په دې باندې څوک نشي زورور کېدی نو بیا څه وایي فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر دومره هوښیار دی په دې ټولو کې دوی ته یې ووایي داسې کار وکوئ وای دا جادوګر دی داسې به وایي خو تفسیر یې مخې ته کوئ ګورئ پرېږدئ یې مه په دې مجلس صرف جادوګر دی وای دا جادوګر دی جاء بقول هو سحر د ده سره څه خبرې دي په هغې کې جادو دی يفرق بين المرء وأبيه پلار او زوی جدا کوي وبين المرء وأخيه ورور جدا کوي وبين المرء وزوجته او ښځه او خاوند جدا کوي وبين المرء وعشيرته او خاندان او دا سړی د یو بل نه جدا کوي نو دا خبر به زور نیسي تاسو ورته بیا په دلیل کې ښایي ګوره پلانې او پلانې وران شوي دي که نه دا د دې خبرو د لاسه دولت څنګه مشوره ورکړه بس په دې خبره باندې اتفاق شو په دې خبره باندې اتفاق شو چې دا کار به کوو داسې طریقه هغوی روانه کړه چې کوم ځای کې هم څوک تاسو ته ښکاره کېږي نو هغه ته به تاسو څه وایي چې دلته یو جادوګر راښکاره شوی دی هغه ګوره داسې خبرې کوي چې په خلکو کې اختلافات پیدا کړي او نن سبا د باطل پرستو غټه خبره څه ده د حق پرستو ته ووایي دوی اختلافات پیدا کوي پلار او پلار دوی جدا کړو پلار او زوی دوی جدا کړو ورور او ورور دوی جدا کړو نو ښځه او خاوند دوی جدا کړو د غم خادۍ نه به تا خراب کړي هر څه نه به خراب کړي دا خبرې هغوی هم کولی دا کار چې کله شروع شو په دې ټولو کې غټه ذمهواري چې چا له دې خبرې اخیستې وه هغه و ابو لهب ابو لهب وایي ما له به غټه ذمهواري راکړي نو هغه به ګرځېدو په رسول صم پسې شاته د حج په دې موسم کې چې رسول صم به چېرته روان و دی به شاته روان و لا تطیعوه خبره ولونه منئ فانه صابئ کذاب د دین نشته ګوره دروغجن سړی دی